یو خر غاړه کې ډالر یوې ځان دی وي د یو خر غاړه کې ډالر یوې ځان دی وي جتې د خلکو ته سرستو وي سړوان دی وي او د یو عظیم لیکوال د مرګ د فاتحې په موقع د یو عظیم لیکوال د مرګ د فاتحې په موقع نه څوک دعاله راتلو نه ورته چا ساندې وې او خلکو د هغه امیدوار نشان ته مهر وهه خلکو د هغه امیدوار نشان ته مهر وهه د چا اجرو کې بچې غوښې روجې باندې وې او ای دا زل د برخو ویشه ما به هم پویوې ای دا زل د برخو ویشه ما به هم پویوې زمونږ دا برخې در کې ولې دومره لاندې وې اوس په دولت باندې لیډر عظیم الشان جوړیږي بویه چې بیا چېته جنا او باچا خان جوړیږي او موږ دا وطن د دې دپاره آزاد کړی نه دی چې زرداری دی پکې صدر پاکستان جوړیږي او ای اسرافیل علیه السلام شپېلی وغږوه سرمایهدار راته واړه واړه خدایان جوړیږي چې یو محمود غزنوي را پیدا شوی نه دی د سیاست په سومنات کې به بوتان جوړیږي چې یو سیکل نه مومي او بل هلیکاپټر یخلي امن به نه راځي دا ټول به طالبان جوړیږي غریبه تاله زندهباد مردباد کې څه دي د خان لوپر بچې به کای دیوان جوړیږي چې دې کسوره دوه څلور ککری والوځوي هغې د کلي په جرګو کې مشران جوړیږي میرشاه د تا وله په نبض باندې لاس ایښی دی ځکه دا خلک ستا د شعر قدردان جوړیږي بچیه چا سره زما په ماضي زوږ مه کوه بچیه چا سره زما په ماضي زوږ مه کوه زما د ژوند په کړپېچنه لاره تګ مه کوه او چې ناجایزې وله خولې پورې مږلې نه شي چې ناجایزې وله خولې پورې مږلې نه شي نو خاموشه ښې په غلطو باندې غږ مه کوه او دلته انګا بنګا کوه په اونر وخت تېروه دلته انګا بنګا کوه په اونر وخت تېروه دا فرسوده کیسې د وینې او د رګ مه کوه او بچیه سیف شه چې دنیا د پاردل کې اوسي د کساب تخته انتظار لکه د سگ مه کوه او نوې ښایسته محل نوې موټر د سړیتوب نښه ده بغیر د دې نه تصور الګ الګ مه کوه او ځان تې وباسه کتارونو لټېلې ورکوه د امیرشاه غونده یارانو کې خرډک مه کوه